لعن الله من لعن والديه. په هغه چا باندې الله پاک لعنت لګلې چې څوک په خپل مور او پلار باندې لعنت لګي. مور او پلار له الله پاک لوی مرتبه ورکړي، خو په هغه چا باندې نبی عليه السلام لعنت لګلې چې څوک خپل پلار له خیری کوي، خپل پلار له د هلاکت خیری کوي او خپل پلار له کنځلي کوي، پوچی ردی ورلوي، دی باندې د نبی عليه السلام لعنت دی. نبی عليه السلام فرمایي چې په دی باندې د الله لعنت چې څوک خپل پلار له کوم دی ردی بدی وي او پوچ ورلوي. نن سبا پلار له مور له الله پاک لوی مرتبه ورکړي. قرآن کې راځي چې اوف قدر بم ورلنه کی. نو د دې دا مطلب نشو چې پلار یا مور وي چې راشه به زما لوی مرتبه او چې زه په اولاد سکو ما وک. دا مطلب هم نه دی. دا مطلب هم نه دی چې شریعت اولاد له یو کوم ورکړي دی یو شی او دا د غین اخلي وي چې ولی مال الله لوی مرتبه راکړي. نن سبا اکثر پلاران داس په اولاد باندې ظلم کوي، د اولاد په مینس کې انصاف نه کوي، ولی مال شریعت اجازه راکړي ده. به سپ کې داسي چې اولاد له کوم دی په خپل خوخه باندې رشتہ وګوري، لور خور خو د سره اغه له وایم نه چې دا رشتہ ستاسو لپاره خده که نه ده یا ستاسو خوخه ده یا نه ده. حالانکه شریعت چې څنګه زوی له رشتې اجازه ورکړي ده د سی لور لم ورکړي چې څنګه زوی له رشتې د خوخولو اجازه ورکړي د سی لور لم ورکړي. نو پلار ته دا نشي اغسته چې پلار وای چې بس ولی زه هو الله لوی مرتبه را کړی ده نو زه به اوس د اولاد نه ده اخلم ده خوخه به اخلم ځکه الله مرتبه را کړی. نبی عليه السلام فرمایي په هغه چا د لعنتی چې څوک